تازه خبر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د نښتو پای. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 3 ورځنۍ نښتې دواړو خواوو ته د سیمې او د اوسیدونکو او یو طالب سرچینې په خبره د آرامۍ ساه اخیستی. د پکتیا د ځاځي اریوب اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د تېرې شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې کرارې شوي. اوس وضعیت عادي دی، خو دی وایي د جګړې له سیمې کډوالې شوې کورنۍ لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي، ځکه په خبره د جګړې د بیا پیل ویره لا پر ځای ده. اریوب ځاځي ولسوالۍ کې جګړه ولاړه ده، خو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي او لا ویره لا هم پکې شته. په ډنډ پټان ولسوالۍ کې هم جګړه کراره شوې ده. د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د پارچنار اوسیدونکي امیر بنګش هم ورته خبره وکړه او ویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي وویل له تېرو څو ورځو راهیسې ان تر پرونه د خرلاسي بارډر په اړچنار کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه روان و، خو له پرون راهیسې ډزبندي شوې ده. لاره هم بنده ده. څو د دواړو خواو مشران خبرې کوي او انشاءالله چې خبرې به ښه پایلې ولري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدري په نوم یو عملیاتي قطعې قوماندان حمید خراساني هم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه لږ وضعیت نورمال و. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دا وسله والې نښتې د تېرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې بدلې شوې. وروسته یې ډنډ پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدې او په وقفه یي ډول روانې وې. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې